زما د وطن ډېرو درنو خوږو ښاغلو ملګرو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو د عید په فلمانو کې کوم چې نوي فلمان جوړ سوي دي، په هغو فلمانو کې یو فلم اوس خو مې زړګی شوې، بل فلم هو ته صرف زما ہے. نن راغلیو د کراچۍ په ښار صدر کې ګل پلازا ورته یایي. د ګل پلازا قریب یو سینما ده چې د هغې سینمې نوم دی ابشان سینما. په دې ابشان سینما کې د پښتو نوی فلم ته صرف زما ہے. تاسو به د سینمې پر ګیټ باندې وینئ ته صرف زما ہے. دا پښتو ایچ ډي فلم دی. ابشان سینما د پښتو فلمان چلوي. په دغه وړوکي اختر کې یا نوی فلم ته صرف زما ہے. دې فلم په پېښور کې ټرافیک جام کوي. دلته کراچۍ ته هم کتونکي را روان دي. په کار دی د کراچۍ ټول کتونکي د فلم شوقین خلک دې فلم ته راسي او دا فلم وګوري. زما پر څنګ باندې یو پښتون ورور ولاړ دی. زه له دې پوښتنه کوم چې دا فلم څنګه فلم دی؟ خپل نوم ماته وښایه. زما نوم دی یوسف. یوسفه فلم دی وکاتو؟ فلم ډېر ښکلی فلم دی او عثمان ډېر ښایسته فلم جوړ کړی دی او یقین که چې ډېر فلمونو کې دا یو بهترین فلم دی او یقین که چې په پېښور کې خو ښه ریکارډ مات کو په پېښور کې. او د ابشا سلیمان ستا ډېر ښکلی فلم او ډېر ښکلی او هر سړی ګوري واغه دا وایي چې یار واقعي فلم یې جوړ کړی دی او فلم پې ډېر خلک لیدل دی او ټکټ هم ښه په خپل په دغې منې دی او بل فلم هم ډېر ښه فلم دی او یقین داسې فلم لکه مطلب کې دا دی چې فلمونه ډېر جوړ شوي دی که نه خو داسې یو ځان نه غوندې کې کهاني ده او عثمان په دې منه ډېره خواري هم کړې ده او ډېر ښکلی جوړ کړی دی او یقین وکړه چې څوک راځي ګوري په هغه منې ښه لګي دا فلم او فلم د الله په فضل باندې ډېر ښکلی فلم دی او د ټکټ په مطابق باندې هم ښه دی. یوسف وروره دا ماته وایه د دې فلم کهانۍ څنګه کهانۍ ده؟ سر د دې فلم کهاني ډېر ښکلې کهاني ده او کهاني ډېره ښه جوړه شوې ده. ګانې څنګه ګانې دي؟ ګانې خو ډېرې ښکلې ګانې دي. هره یوه ګانه ډېره مزېداره ګانه ده او ګانې ډېرې ښې جوړې کړې دي والا. په دې فلم کې ایکشن شته؟ په دې فلم کې ایکشن هم شته، پیار محبت هم شته او کهاني هم ښه مزېداره کهاني ده. اچھا په دې فلم کې ویلن څوک دی؟ جهانګیر دی جی. جهانګیر پکې ویلن دی او ډېر ښکلی د ویلن کار یې کړی دی پکې. ګرانو کتونکو دا یو مجلس یوسف ورور له ما سره وکړي چې کوم فلمان شاید عثمان صاحب جوړ کړي که تاسو ته پته وي بلکې تاسو ته به پته وي چې شاید عثمان صاحب مخکې یو فلم جوړ کړی و خانه بدوش ډېر په ټاپ باندې وچلی دی. هغه فلم بالکل سپر هټ سو. دا فلم ته صرف زما ہے. دا فلم هم سپر هټ دی. په پېښور کې لکه څنګه چې ما تاسو ته مجلس وکړي په پېښور کې دې فلم ټرافیک جام کوي. ډېر سخته رش شو. د دې فلم د دې سینمې ابشا سینمې چې کوم ټیکهدار دی کوم مالکان دي دغو مالکانو اخر کې دا فیصله وکړه چې د وړوکي اختر دپاره به د پښتنو دپاره موږ نوی فلم ته صرف زما ہے د هغو دپاره به په دې سینما کې لګوو. نو په دې سینما کې ته صرف زما ہے. دا فلم یې ستاسو دپاره د کراچي والو دپاره ولګولی پکار دی. د کراچۍ د فلم شوقین خلک، تعلیم یافته خلک، پوه خلک دې فلم ته راسي چې دا فلم وګوري او خوند په واخلي. اچھا یوسف وروره دا ماته ووایه فلم ته کتونکي راځي که نه راځي؟ بالکل سر بالکل راځي ورته.
کتونکي ورته راځي هر سړی ګوري ښه په شوق یې ګوري او ډېر ښه دغه دانه په وړي کې دا مطلب د اختر د پیلې په دغې نه وره دا د اختر څلورم ورځ دی او ښه ښکلی هر سړی ګوري د هر چا یې خوښ دی د دې فلم ټیکټ تا په څو واخیستی د دې ټیکټ سره د دې ما 400 روپۍ واخیستې صرف 400 باندې دلته ټیکټ وي که کټګرۍ بل هم پکې وي نه نه همدغلته ټیکټ وي 400 روپۍ لاندې ټیکټ وي او د بره دی 500 روپۍ اچھا د لاندې 400 د بره 500 روپۍ په دې سینما کې چې تا فلم وکتې سینما ډکه وه بالکل سر دا سلیما بالکل ډکه وه او ناندیم ډکو پروم ډکو ښه ښکل معنی چې هر چا یې کتلی دی ښه په خوشحالۍ تللی دی اچھا دا ماته ووایه چې تا په دې فلم کې کم یو فنکار اداکار خوښ شو زما په دې فلم کې اداکار ارباز مې هم ډېر زیات خوښ شو او جهانګیر مې هم پکې ډېر زیات خوښ شو او یو پکې دا یو نوې جینۍ ده دا مې هم پکې ډېر زیات خوښ شو دیدار ملتانی جی دیدار ملتانی هغه هم ډېر ښکلی کار کړی دی او ډېر ښایسته کار کړی دی او زما خو ډېر زیات پکې خوښ شو ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه تاسو مهرباني منم او الله مو آباد راغی الله مو خوشحاله چې زموږ راغی زموږ ځي ته راغی او موږ ته دا دغه وکړو ستاسو ډېره مهرباني ډېره مننه ګرانو کتونکو دا و پښتون ورور چې له ما سره د خوند خوږې خبرې وکړي تر بل خوندور پروګرامه پورې له تاسو اجازه اخلو د خدای